حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب د فرانسې د ولسمشر ګستاخانه خبرو په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د اسلام په اړه د فرانسې د ولسمشر امانویل ماکرون نظریات هغه وخت رسنیز شول چې د یو ښوونځي ښوونکي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي څخه ډک کارتونونه خپلو شاګردانو ته وښودل او وروسته د خپل یو زده کوونکي له لوري ووژل شو. نن په جلال آباد ښار کې د فرانسې د ولسمشر د ګستاخانه خبرو په غبرګون کې پراخ سوله ییز لاریون وشو. د لاریون ګډونوالو د فرانسې د سیاستونو غندلو ترڅنګ د اسلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د یاد هیواد د ولسمشر د خبرو غندنه وکړه او له امانویل ماکرون څخه یې وغوښتل چې د خپلو خبرو بخښنه وغواړي. دغه وحشي انسان د دواړو جهانو سردار احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې توهین او د هغې بېادبي کړی دی. مسلمانان کفن په سر تړلي دي او د دې کفارو او د فرانسې د ملحد ظالم حکومت خلاف دا به انشاءالله تعالی میدان ته به راوځي. خو زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالت مآب رئیس جمهور صاحب ته دا مؤدبانه عرض کوم چې د فرانسې د حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړه. پرون په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ګڼ لاریونونه وشول او د فرانسې د ولسمشر کارتونونه وسوځول شول. لاریون کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د فرانسې په اړه خپلو سیاستونو کې بدلون راولي او په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د فرانسې د ولسمشر د خبرو په غبرګون کې کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې هم د اسلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د فرانسوي چارواکو د خبرو غندنه شوې. همداراز یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو کې د فرانسوي توکو او مصنوعاتو د پیرلو د مخنیوي په برخه کې هم اقدامات شوي او له خلکو غوښتنه شوې چې فرانسوي جوړ توکي وانخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په خپلو خبرو کې د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون ته توصیه کړې چې خپل ذهني معاینات وکړي چې په غبرګون کې فرانسې له ترکیې څخه خپل سفیر غوښته. دا اول ځل نه دی چې فرانسوي چارواکي او یاد هیواد د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د یاد هیواد یوې مجلې په پرله پسې ډول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګستاخانه کارتونونه نشر کړي دي.